علیکم ښه راغلاست یو نوې ویډیو ته د نن ورځ ویډیو چې دی تاسو سره به ډېره زیاته مرسته وکړي د بعضې کارونو په اکټیویشن او همدارنګه چې دی د غټ مشکلاتو څخه به تاسو وژغوري راځم نو په ویډیو باندې شروع کوم که چېرته مو دا زمونږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی دا د سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېږئ او دې ویډیو ته یو لایک هم ورکړئ تر څو ستاسو سپورټ زمونږ چینل ته ورسیږي راځم نو چې دی لومړی موږ په دغه دوه موضوع یول دا چې دغلته تاسو د کمپیوټر په زیاتره کمپیوټر یا زیاتره وخت تاسو داسې ګورئ دې ځای کې به موږ ته یو اکټیویشن میسیج راکوي دې ځای کې موږ ته به راکړي چې تاسو وینډوز اکټیویټ کړئ یو خبره ده او دوهمه خبره دا ده چې کله زه آفس خلاص کړم یا ورډ پروګرام یا د آفس هر یو پروګرام چې خلاص کړم نو تاسو ګورئ چې کله ما دلته کلیک وکړلو نو دې ځای کې چې دی په دغه وختونو کې دلته ماته یو وینډوز ښکاره کېږي لکه تاسو ګورئ دغه وینډوز دلته اوس راښکاره کېږي دا به معنی ګورئ لکه دا وینډوز دا اصل معنی چې دی د اکټیویشن غوښتنه کوي تاسو باید وی آفس اکټیویټ کړئ نو زیاتره وختونو کې دلته وګورئ دلته لیکلي دي چې پروډکټ چې دی پروډکټ اکټیویشن فیلډ او دا چې دی د دې باید غم وخوړل شي ځکه تر ډېر وخته پورې داسې مه پرېږدئ بعضې وختونو کې چېرته ستاسو وینډوز هم اکټیویشن غواړي او دا هم اکټیویشن غواړي نو بیا ورو ورو ستاسو کمپیوټر چې دی بعضې فنکشنې تاسو کارونه نشي ترسره کولی د وینډوز که چېرته اکټیویشن موجود اوسیږي تر یو زیات وخته پورې نو چې کله تاسو کلیک وکړئ او پرسنلایز ته لاړ شئ نو تاسو له به پرسنلایز هم کار نه کوي او یعنې مطلب تاسو سره به چې دی دغلته به په یو سور کرښه لیکلي اوسیږي چې تاسو دلته به لیکلي وي دې ځای کې اکټیویشن دا اپشن به ټولې تاسو مطلب ډیسیبل وي یعنې دا به کار نه کوي اصلا تاسو سره تصویر نشي بدلولی لومړی بندیز په دې ځای لګیږي نو تاسو د دې لپاره چې دا بندیزونه ختم کړئ او په دې باندې ما یو بله ویډیو هم جوړه کړې ده چې پرسنلایز څنګه ویستلی شو د اکټیویشن د دې مطلب هغه بندیزونه څنګه ختمولی شو نو راځو چې دی دلته چې هغه میسیج وي هغه به څنګه ختمو او د آفس دغه میسیج چې ورکوي دا به څنګه ختموي د دې لپاره به تاسو راشئ او لومړی به دغسې کې په سرچ برخه باندې کلیک کوئ او که وینډوز خو د هر ځای نه دلته به راشئ او دلته ولیکئ چې دی پاور شیل دا به ولیکئ داسې دلته راسي وینډوز پاور شیل دې باندې به کلیک وکړئ رایټ او رن از اډمنسټریټر به یې کړئ داسې ښه دا به یس کې دا رقم او تاسو له دا صحنه خلاصېږي تر څو چې دا لیکنه نه وي راغلي نو تاسو به چې دی مخکې نه ځئ یعنې مطلب د دې نه به استفاده نه کوئ داسې نو راځم دلته به اوس موږ څه لیکو نو تاسو به راشئ یو براوز به خلاص کړئ زه راځم دلته یو براوزر ما چې دی کروم براوزر خلاص کړ په دې ځای کې به ورته ولیکم چې دی وینډوز اکټیویټور خو اخر کې به ولیکئ چې دی TXT دا به لیکم چې دی وینډوز اکټیویټور TXT دا به ولیکئ ورسره او دا چې دی وینډوز اکټیویټور TXT او دې نه پس به دا انټر کوئ چې کله انټر کې لومړی دغه کم لینک چې راځي دلته ګورئ ګیټ هب چې دی ګیټ هب په نامه باندې هغه کم ویب سایټ چې دی هغه به پیدا کړئ ځکه دا فری تاسو له راځي ولې که چېرته تاسو د دې نه استفاده نه کوئ نو تاسو نه به چې دی آفس تاسو به بیا دې دپاره کی اخلی او کی چې اخلی نو هغه تاسو باندې په پیسو خرڅول کېږي هغه یې پوره جنجال دی نو تاسو څنګه کولی شئ د ډېر وخت یا د تل لپاره چې دی خپل آفس او وینډوز اکټیویټ کړئ نو دلته راشئ په دې باندې بغیر د کی نه نو دغې باندې لومړی کلیک واخلئ داسې منتظر کېږو تر څو دا موږ ته خلاص کړي کله چې خلاص شولو دلته وګورئ په دې رقم باندې به تاسو لاندې کېوځئ MAS په نامه باندې چې کوم یو مایکروسافټ اکټیویشن سکرپټ دی دغه به موږ کاپي کو د دې په استعمال سره موږ به دا اکټیویټ کو
راځئ لومړی میتود ګورئ څو میتودونه دلته موجود دي. میتود نمبر 1 دی، همداسې میتود نمبر 2 دی، خو کوم یو میتود باندې تاسو اکټیویشن کولی شئ. دلته ګورئ how to activate Windows or Office یا نور څه دلته extended updates مطلب څو راځي که نه، نو د دې نه تاسو به چې دی د دې کوډ نه استفاده کوئ. را به شي دلته وګورئ که چېرته تاسو چې دی وینډوز 8 یا 10 یا 11 تاسو چې دی اکټیویټ کوئ نو دا کوډ راواخلئ. که وینډوز وي او که د دې نه هغه مخکې کومې وینډوګانې وي، یعنی مطلب د دې نه ایکس پي وینډوګانې داسې نورې، نو هغې دپاره به د دې کوډ نه استفاده وکړئ. زه راځم زما وینډوز چې دی 10 ده، زه به دا سره کوم اکټیویټ کوم او آفیس به څنګه کوئ دغه به کاپي کړئ، په دې نقطه باندې به کلیک وکړئ او را به شي کوم چې تاسو دغلته یو چې دی پاور شل خلاص کړی دی هماغه باندې به کلیک وکړئ. دلته اول انټر باندې انټر پریس کړئ. که انټر سره دا لاندې کې وتلو نو ضرورت نشته دی چې تاسو بیا لاندې یا مطلب په بل ترتیب باندې، یعنې تاسو به هغه کومه لیکنه چې راغستې هغه به دلته پیسټ کړئ. خو زیاتره وخت په انټر باندې هم موږ پیسټ کولی شو. که په انټر باندې نه پیسټ کېدله نو بیا به چې دی کنټرول وي باندې به پیسټ کړئ. زه راځم داسې چې دی کنټرول وي. ګورئ دلته به ډېر دقت کوئ، بعضې وختونو کې دا رقم نه راځي، نو راشئ بیا سایډ ته راشئ او دا کوډ بیا کاپي کوئ او بیا لاړ شئ، خواري ورسره وکړئ، را به شي دلته به کنټرول وي پریس کړئ. یعنې ما هلته کاپي کو دلته مې پیسټ کړلو. کله مو چې دا پیسټ کړ دی نه پس به انټر ووهئ. تاسو به لکه منته خو انټرنیټ ګورئ وصل اوسېږي. چې کله هم دا اکټیویشن کوئ تاسو به چې دی انټرنیټ باید ولرئ. که چېرته انټرنیټ ونه لرئ نو دا به نشي کېدلی. ډاونلوډینګ شروع شلو او تاسو وی پلیز ویټ انتظار وباسئ تر څو د دې نور هغه رسنۍ وینډوزګانې ښکاره کړي او دې باندې به موږ څه اکټیویشن کولی شو نو دا به ټول تاسو ته په لیست کې وښیي. ډېر اهم دی، تاسو باید دا ځان سره یاد لرئ ګایز. دا خپل پروسس یو څه ترسره کوي. تاسو ته ګورئ دلته یې موږ ته مینو راکړله، وایي تاسو څه اکټیویټ کوئ. که د وینډوز مو مشکل وي وینډوز اکټیویټ کوئ، دلته میسیج درکړی وي نو تاسو به یو وښئ، او که آفیس کوئ نو تاسو به چې دی دوه وښئ. ولې که په دې باندې مشکل حل نه شو دلته وګورئ څلورم د وینډوز دپاره هم کولی شي او د دواړو لپاره که د آنلاین د دې لپاره پنځم. یعنې ستاسو باید چې یو یو دانه 1 by 1 دا چک کړئ. دلته زما خو وینډوز اوس اکټیویټ ته میسیج نه دی راکړی نو زه به دغه زما آفیس ما ته میسیج راکړي نو زه به دا اکټیویټ کړم، را به شم زه به دوه ووښمه. کله چې دوه والا سوی وی چې دی انسټال چې دی او هوک آفیس اکټیویشن کې که سره کمې کې ورته یم زه چې دی دا انسټال او همدارنګه چې دی دا ما ته اکټیویشن د دې کوم نو انسټال تیار دی نو زه به څه کوم یوازې چې دی یو به پریس کړم تر څو ما ته دا د دې انسټالیشن او ورسره چې دی اکټیویشن هر څه وشي. نو لږ منتظره کېږو او دا لږ سانته لږ وخت نیسي. زه به دا ویډیو دلته سټاپ کړم تر څو ډېر دغه اوږده نه شي. دلته ګورئ دا اوس پسې ګرځېږي او ټیسټ کوي. تاسو ګورئ دلته چې دی یعنې هر څه ګورئ آفیس از پرمیننټلی اکټیویټډ، د تل لپاره دا چې دی اکټیویټ شلو، هر څه پروسس ترسره شو، دومره ډېر وخت نه غواړي خو مطلب تاسو لږ انتظار وباسئ ورته. اوس د دې نه پس چې دی تاسو وګورئ یو بټنه پریس کړئ تر څو بیرته شاته لاړ شئ. بس زه به یو بټنه پریس کړم تر څو چې دی موږ شاته لاړ شو. خو خیر تر دې ځایه پورې ستاسو چې دی مطلب هغه اکټیویشن وشلو. بعضې وختونو کې چې تاسو نه د کی د غوښتلو د دغه کولو نه اګنور وښئ مشکل به مو حل وسیږي. نو چې دی د وینډوز د آفیس اکټیویشن دا رقم همدا رقم چې دی د وینډوز اکټیویشن هم کېږي. نو د تل لپاره به ستاسو وینډوز اکټیویټ اوسېږي او بیا به کومه ستونزه نه اوسېږي. که چېرته تاسو وایئ چې دی زه اکټیویشن چې دی نور اکټیویشن کوم یعنې مطلب د وینډوز اکټیویشن کوم د دې لپاره به بیا تاسو دوه وښئ. نو زه راځم دا کلوز کوم ټول په دې ترتیب باندې ځکه زما